پاکستان د دوو هندي جیټ الوتکو د نسکورېدو ادعا وکړه، خو آیا رښتیا هم هندي الوتکې را نسکورې شوې دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. هوایي ځواک دوه هندي جیټ الوتکې چې د دغه هیواد هوایي حریم ته ننوتلې وي ویشتلې دي. پاکستان د څلورنۍ یا چهارشنبې پر شپه یادونه کړې چې دا اقدام یې د هند د برید په ځواب کې کړی دی. پاکستاني پوځ ډیره کړې چې پر هندي جیټ الوتکو یې د برید په پایله کې د دوی الوتکو ته کوم زیان نه ده رسېدلی. د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا د دغه هیواد وسلوال ځواکونه به د هند هر ډول برید ته ځواب ورکړي. هندي چارواکو بیا د پاکستان د دې څرګندونو په ځواب کې کوم خبرګون نه دی ښودلی. خبریال رحمان بونیری د پاکستان پر پنجاب ایالت د هند توغندیز برید ته په اشاره په 2014 زیږدیز کال کې د ډیوه راډیو له یو خپور شوي مضمون عنوان څخه په اقتباس تشریح کړي چې په رسنیو کې د ترهګرۍ او وزیرستان اړیکو ته دومره کمپاین شوی چې پنجاب ایالت د وګړو له یاده ایستل شوی دی. ښاغلي بونیری وړاندې ډیره کړې آیا د نړۍ لپاره د خطر پیدا کوونکو ترهګرو پټنځي یوازې په شمالي وزیرستان کې دي؟ د پاکستان په رسنیو کې د دې پوښتنې ځواب ښایي هو وي چې د ترهګرۍ او پنجاب اړیکه هم ښه پخه ده. نوموړي ډیره کړې له شک پرته د اسلامي امارت مشران په وزیرستان کې ظاهراً په پټه ژوند کوي او هلته یې روزنځي دي. په وزیرستان کې د دغو اډو په اړه دومره تبلیغ شوی چې د ترهګرۍ اصلي زیرمه له هر چا له یاده وتلې ده. ښاغلي بونیری وړاندې لیکلي د ترهګرۍ څارونکي د پاکستان پنجاب ایالت د ترهګرو د زیږولو او پیدا کولو مور ګڼي. د پاکستان ډیلی ټایمز وتلي کالم لیکونکي یو وخت لیکلی وو القاعده خپل نوي بچي په پنجاب کې زیږوي، مغزه په پینډۍ، زړه په مورید کې او لاس او پښې په پاتې پاکستان کې خواره دي.